او بیا چې ښځه شي بچي شي دله دا ضرورت ته چې هغوی له وګټي هغوی له کور جوړ کړي زوی له لور له وادو کړي په دې ټولو پیسې لګي نو که یو انسان داسې دنیا ګټي نو دا منع نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب الحلال فریضة بعد الفریضه یو هغه دي چې د الله د طرف نه پتا کم فرض دی د هغې نه پس حلال مال طلب کول دام په انسان لازم او فرض دی ولې د دې نفس پتا حق دی ان لنفسک علیک حقا نو د خپل وجود له به خامخا څه پیدا کې ان لزوجک علیک حقا د ښځې در باندې حق دی نو ښځې له به خامخا جامې پیدا کې کور د کوټه به ونه جوړی او ډوډۍ انتظام به وله کې او د دارو درملو انتظام به وله کې د میلمه د باندې حق دی چې میلمه راشي ډوډۍ به ورکې نو هغې له به خامخا ګټه کې د بچوم در باندې د ماشومانو حق دی هغې به ښه تربیت کې هغې له به د واده انتظام کې هغې ته به دین ښه دا د ښځې د بچو د نفس حق دی دی له به کور جوړی دی له به جامې ګټې دا ضروریات دي لیکن بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې حب الدنیا رأس کل خطیئه چې دنیا سره مینه دا د ګناهونو بنیاد دی دا د ګناه جرړه ده اوس به څه کوو یو خوا دنیا ضروری ده او ګټلو کې ثواب دی او بل خوا حضور پاک فرمایي چې ګورې محبت د دنیا دا لویه ګناه ده د ګناهونو بنیاد او جرړه ده دې سره به څه کوو چې د محبت د دنیا نورونو دنیا به ګټې لیکن مینه به ورسره نه کوې دنیا به ګټې بې د دې نه کار نه کېږي خو دا دنیا بله ته نه ښکته کې او د هغې به زه یو مثال درکړم دا کشتی چې ده بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي په اوچه به چېرته څوک کشتی ونه چلی چې جوړی یې نو اکثر په اوبو کې جوړی او یا که په اوچه جوړه کړي نو په ګاډي کې اوچته کې اوبو لی یوسي د کشتی جون بې د اوبو نه ممکن نه دی کشتی چې ګرځي اوبو کې به ګرځي اوبو ته سخت ضرورت دی او که د اوبو نه دې بار کړه د کشتی لرګې داسې لرګي وي چې د اوبو نه باري نو دا نورې چی او چې اوبو کې دننه یې خرابېږي نه نو د کشتی جون ټول د اوبو سره دی خو که د اوبه په دې کشتی کې دننه شوې وای یو څه نو کشتی غرقوي که نه غرقوي دقه رګې زمونږ جون دا د دنیا سره دی خو که چېرتې دا دنیا زمونږ د زړه د وجود په دې کشتی کې ور دننه شو نو جون به راله تباه کړي بیا د دې وجې نه رب العالمین فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا وی تاسو د دنیا جون دومره خوښ کړی دی چې آخرت لم په هغې مرتبه ورکړې ده آخرت هم پرېښی دی اوس د دنیا دپاره به خدای نه پرېږدی بنیاد دا شو د دنیا دپاره به آخرت نه پرېږدی دا بنیاد شو د دنیا دپاره به دین نه پرېږدی نو هغه دنیا چې سړی د خپل ضرورت دپاره ګټي د ښځې او د بچو دپاره یې ګټي نو دا بده نه ده خو مینه به نه کوې اوس یو مثال به درکړم چې تاسو پوه شئ په صحابو کې بعضې خلک وایي لکه دا فقیر دی او دا ډېر ښه سړی دی او دا بهتر دی او دا مالدار دی او دا خراب سړی دی داسې نه ده ګوره یو سړی دی چې هغه فقیر ملنګ دی او په شلېدلو جامو کې ګرځي او سوالونه کوي یو نم سوال کوي بل نم سوال کوي بل نم سوال کوي او نمونځ کوي نه اودس کوي او بل طرف ته یو خان دی په بنګله کې اوسي د خان موټر هم شته بنګلې هم شته لیکن خپل مونځ اودس ورسره کوي او خپل روجې ورسره نیسي نو دا خان د هغه فقیر لسو زرو فقیرانو نه هم د خدای په نزد غوره دی فقیر دی او مونځ نه کوي نو په هغه فقیر خدای څه کوي فقیر دی او اودس نه کوي او فقیر دی او سوالګر دی خلکو نه سوال کوي سوال خو حرام دی پیسې غوښتل ډوډۍ غوښتل دا خو حرام دی دا سوال خو ګناه ده مالدار د سوال نه بچ د سوال نه کوي مالدار منځ هم کوي روژه هم نیسي فقیر غریب سره ښېګړه هم کوي ډېر بهتر شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړ نو حضور پاک داسې وکړل چې دوه صحابه د یو بل رونه کړل مؤاخات ورته وایي یو مهاجر د مکې او یو د مدینې اوسېدونکي هغې ته به انصار وایي دی رونه کړل رونه وی دا ستا رول شو ولې چې مهاجرین غریبانانو
بې کسبې څوک چې هلته لاړل نه کور شته نه ځمکه شته نه د تجارت شته غریبانانو نو دی د انصارو وروڼه کړل انصارو ډېره لویه قرباني ورکړه دومره قرباني ورکړه چې په تاریخ کې به داسې قرباني څوک ورنکړي خپل باغونه یې دوی سره نیم کړل راشئ دا باغونه واله خپل ځمکې د مهاجرو سره نیمې کړې راشئ دا ځمکې نیمې ستاسو نیمې زما د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د یو صحابي سره ورورولي جوړه کړه د هغه صحابي نوم سعد ابن الربیع د سعد په نوم ډېر کسان دي د ده د پلار نوم ربیع دی بخاري شریف کې راځي چې ورورولي جوړه کړه دا سعد وایي د عبدالرحمن ته وی وروره دلته ما سره کښېنه وی ته خو زما ورور شوې که نه وی اراده زما چې څومره مال دی د سره غونډې مومه او زما دوه ښځې دي نو کور ته دې دننه کوم یو پکې خوښه کا نو چې کومه ستا خوښه شو نو زه به وله طلاق ورکړم نو چې عدت یې پوره شي تا ته به یې په نکاح کړم رښتیا ووایه داسې به څوک وکړي دا هم ورته نه وایي چې زما یو ښځه درته طلاقوم درکوم نه ته پکې خوښه کا راننوځه پکې وګوره خوښه که چې کومه دې خوښه شوه دغه زمانه کې دا د مخ د لاسونو پرده نه وه دا وروستو نازله شوې ده که داسې ویلې وي چې یو ښځه له در کوم نو بیا به چا وی چې بوډۍ نه ځان خلاصوي نو په هغې ورپایه کوي نه ته دننه وګوره چې دې خوښه شي دې ته ست وایي ست چې ست څوک چاته وکړي نو دا لازمه نه ده چې په هغې د فورا څوک عمل وکړي یو دعوت ته چې څوک چاله دعوت ورکړي چې ما سره به ډوډۍ خورې زما د زوی واده دی یا مې خپل واده دی یا مې د زوی سنت دی یا د اختر ورځ د تعالی دعوت درکړي یا کور یې جوړ کړو دعوت درکړي چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره یا دې ودونو کې خلک یو بل پسې کاډونه لیږي نو که څه شرعي رکاوټ نه نو دعوت قبلول سنت دی بعض عالمان ورته واجب هم وایي او یو ست دی ست خو دا دی چې هله مخې له ونلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې نو دې کې به دا نه وی چې راځه وبخورو بس وایي خدای دې وبخه هغه اوس ته عزت کوي که نه اوس د اوړي غرمه ده او 3 بجې دي او بجلی تلې ده او یو سړی کور نه بهر راوتلی ښځه یې موده او بچي یې موده دي او ډوډۍ خلاصه ده او بار بجلی را په مخه کړې ځان ته لمن وي او ته وله مخې له ورلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې نو ته وایي وبخورو که نو څه خورې ما خورې ډوډۍ کم ده هغې غریب خو سته عزت وکړه اکرام ورته وایي نو سته عزت یې وکړه نو ته ورته ووایه چې خدای دې وبخه وخت ته ګوره حالاتو ته وګوره چې دا د ډوډۍ وخت نه دی دې وخت کې به اوس ښځه کم نه راپاسئ او بچي به کم خوا ډوډۍ پسې په منډه ګرځئ او یا به روټۍ خلاصئ ترکاري به وي یا به ني نو چې څوک درته داسې ست وکړي نو هغه ته وایي خدای دې وبخه بس زمونږ د پښتنو دا بعضې خبرې وایي دا کتاب نه که نه دي خو کتاب نه کتاب سره نه دي خو کم هم دی نه دي کمه نه پښتانه وایي یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک ښه ښکاري دا بلکل درسته خبره ده شریعت خبره ده په ست ښه ښکاري چې هغه ده ونه وایي چې هلکه ما ته خو یې د سپکو کتل او د چای ډوډۍ راته ونه وي او بل په نه خوراک ښه ښکاري اندازې ته ګوره څه دعوت خو دله نه درکوي بس وایي خدای دې وبخه دا ښه خبره ده یو سړی د دریاب نه پورې غاړه یو بل غاړه د یو له ډوډۍ راغی چې ډوډۍ وله راغله نو ده وایي چې هغه خو د دریاب نه پورې غاړه دی نو که زه ورته ستم وکړم نو راتلی نه شي ځکه پول نشته کښتۍ هم نشته نو اواز یې ورکوي ملګري ډوډۍ خورې او دا ست شو اوس هغه له پکار دي چې هغه ویلي و چې خدای دې وبخه نو هغه د نر بچي سره شناز و ټوکو هغې وپړسو او پرې راسور شو دې غاړه راغی یا خدایا پلار خو راپسې راپورې وت ما ورته ست وکړې خو راغی نو چې څنګه راپورې وت نو ده ته وایي کوم ځای کښېنمه نا ورته را خوله باندې لاس کېښوي په دې خوله مې کښېنه چې ما پې تا ته ست کو دلته کښېنه دا ګوره د شریعت قیدې دي ښه زه اوس ته ثابته به کوم نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته چې کله سعد ابن ربی وي او یو ته بله مې بې دعوته به ګورې ډوډۍ له نه دی ولې دا یو شی ما محسوس کړ او په دې شادي حالونو کې مې محسوس کړ ډېر خلک وایي په شادي حال کې وایي ما خو 300 کسانو ته ویلي ډوډۍ مې د 400 برابر کړې وه او 600 وخوړه نو دا 600 پیریان رالل څه دا څوک دی دا بې دعوته بې دعوته پردی ډوډۍ له تلل دا سخته ګناه ده او جرم دی او حضور پاک فرمایي چې څوک بغیر دعوت نه پردی ډوډۍ له ورغی نو دخل سارقا وخرج مغیرا وی غل ورننه وټو ډاکو راووته
غلی وکړه ډاکه مو بار راووت نو چې تا ته ووایي چې ډوډۍ له به راځې او د بچو غږ یې درته نه کړې نو ماشومان بچي به د سکول نه چوټې کوي د سار نه بچو ته وایي نن سکول ته مه ځئ ښه ولې باباجي ادما د پلانکي دوست د زوی واده دی وله به ځو نو که تا ته یې ویلي چې سره د واړه سلیمان بچو راشه نو بیا ټیک ته او که هغه صرف تا ته ویلي نو بچي ورپسې سلا سکول نه چوټې کوي او په ښځو کې دا ډېر خراب عادت دی ښځو ته چې د واده ست وکړه نو یوازې نه هغه د باجا بامخیلو نه مغه ټولې خپلې وله راوغواړئ راځئ وي د کاکا د ترور د نوسي د کړوسي د بچي واده دی ټول وله راوغواړئ او یو ښځو کې یو لوی رواج بلم دی هم درته وښیم دا ګناه ده نن سبا ښځې ځان سره د پلاسټک ګوتۍ ګرځئ پخوا به یې په لوپټه کې اچولې هغه به قیمتي لوپټه وه خرابه به یې کړه اوس چې کمې ښځې له غوری ورکړې د جیبه ګوتۍ راوباسې پکې ورواړئ ویې ورشه بله راوړه چې نه راوړې خو شرمۍ دی دا ناروا دي دا سخت جرم او ګناه ده دا چې کومه ډوډۍ په دې ځان پوه کې د دین مسله ده کومه ډوډۍ چې تا ته چا کېښوده په کور کې نو دا اباحت ورته وایي په عربۍ کې دا تملیک نه دی دی تا له دې له نه ده درکړی چې دا کور ته یوسه دی دې له درکړه چې څومره خوړی شي هغه وخوره او باقي چې پاتې شي زما به نو چې دې له یې دله درکړه چې څومره خوړی شي وخوره او باقي به زما د کوربه به بل چا ته به کېدم ماشومانو ته به کېدم نو دا به کور ته نه وړي دا ګناه ده ناروا ده تا ته خو یې دې دپاره نه راغوښتې چې هم به په خپله وخورې هم به د پلاسټک ګوتۍ ډکه کې او دا به کور ته میوسې اولته ورته خاوندم خوشحالی چې دا ښکار مې لېږلی و ښه مضبوط راغی ښکار ښه مضبوط راغی ځان سره یې ګوتۍ هم ډکه راوړه اولته بیا دروغ هم وایي خاوند ته وایي رالی راکړه چې دا د ماشومانو له کور والا له میوسه غلا دې وکړه نو اوس یې دله درکړې دا خو غلا ده دا ناروا دی او ګناه ده نو بې دعوته تلل واده له ګناه ده که د یو کس درته ووایي نو یو کس به ځې چې د دوو درته ووایي دوه به ځې او که هغه ته پته چې دی یوازې نه ځي ځان سره خامخا ډرایور بوځي لکه بعضې سړی په ګاډي کې دی ډرایور بوځي نو دا ډرایور پکې بیا مفتو کې خوړی شي یا یو سړی بې نوکره نه ځي هغه ته پته ده چې د سره خامخا ډرایور او یو کس نوکر وي نو هغې یې بې دعوت هم بیا خوړی شي دې ته دلالتن رضا وایي لکه اوس شادي حال کې ډوډۍ د پیښور کې او تا ته وایي چې راځې به نو ته به خامخا شادي حال ته خو پیاده نه شي ته نه په بس کې تلی شي 11 بجې به پسه بیا راځې نو که موټر دې وکړه او ډرایور دې بوته نو دې ته دلالتن رضا وایي دا پکې داخل دې ډوډۍ خوړی شي خو ځان سره بیانان دوستان او بچي نه بوځئ او که وایي چې بچي مراوله بیا بوتلی شي دا د شریعت مسلې دي رونو په دې عمل کوئ حرام نه دی خدای ساتي حرام ډېر خطرناک شی دی هر شی به راته خدای وبخي خو پردې حق درته خدای نه بخي دا قانون دی یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی وی دا الله رسوله که زه د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او شهید شم کم خوا به دی ځم وی جنت ته دا صحابي لاړ حضور پاک ورته اواز وکړو دلته راشه راویې غوښته وی تا څه ویلي وی ما وی که زه د خدای په لار کې جنګېږم او شهید شم نو چېرته به ځم نو تاسو راته وایي چې جنت ته وی وایه او خبره اوس واوره ښه نبي علیه السلام ورته فرمایي وی که ته د خدای په لار کې جنګېږې او شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږي او بیا شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا جنګېږي او مخ په مخ تختې نه او بیا شهید شي ګوره 3 شهادتونه شو نو هله به جنت ته ځې چې پردې حق در سره نی او که د دې ګوتې د بند عمره پردې حق در سره او دین نو جنت ته نشې تللی وی اوس جبریل راغی او دا خبره یې ماته وکړه ډېر خلک پردو حقونو سره حجونو لدي دلته به پردې حق پورې نه ورکوي دلته یې پردې پیسې لاندې کړي هغه نه ورکوي دلته یې پردې ځمکه لاندې کړي هغه نه ورکوي او حج لدي او دی سوچي چې واپس راځم نو 0 میټر به واپس راځم هر څه به راته معافي دا ټولې غلطې خبرې دي په حج خدای هر څه معاف کوي خو د خپل حق معاف کوي او نه د بنده حق دا به راته معاف کړي مثلا چې چېرته چا غیبت دې کړي او توبه دې بیا ورسره ایستې یا مثلا مونځ دې لږ تاخیر سره کړي یا پردی ښځې ته دې کتلي مثلا خو که مونځ در باندې پورې دی نه دی کړی او زکات در باندې پورې دی نه دی ورکړی او یا پردی حق دې غاړه کې پروت دی دا په حجونو او دا په شهادتونو نه ختمېږي دې نه به ځان ساتئ خبره مې دې پورې کوله چې یو دعوت دی او یو ست نو ست چې درته څوک وکړي نو فورا ورځمه که داسې یار دوست دی چې ستا ورسره ازادي ده نو بیا خیر
نو چې عبدالرحمن ابن عوف د سعد ابن ربیع ورولي جوړه شو نو ورته څه وایي وی زما مال راځه در سره نیمو او راځه ما سره کور ته دننه شه دوه مې ښځې دي نو ته پکې یو خوښه کا نو چې ستا خوښه شي نو زه به طلاق ورکم او چې عدت یې تیر شي نو تا ته به یې په نکاح کړم ګوره د ست وکړه او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای دې ستا په ښځه او ستا په مال کې برکت واچوي دلونی علی السوق ما ته بازار ښایه ما لا تجارت چل رہا دی ګوره هغه ست وکړه هغه ورته دوا وکړه اوس چې بل څوک یې څه وی یاره بس خدای سره خو که زه چې ځو پړې راواله چې دا ځمکه هم راسره نیمه کې او لار کوه چې یوه پکې خوښه کړو نه داسې به نه کړي نو صاحب تجارت یې شروع کړ نو چې تجارت یې شروع کړ نو مالدار شو مال یې وګټ ګوره هغه هم قرباني ورکړه دم نو ځان له ښځه هم وکړه نو حضور پاک له په مخه ورغله نو د واده څه نښې نښانې یې وې پې نو نبي علیه السلام خو ډېر هوښیار شخصیت وا پې پېښ شو نو ورته مهیم یا عبدالرحمن عبدالرحمنه داسې دي او پېښ شو وی د الله رسوله واده مې کړی دی ګوره صحابه ودونه مجیبه ساده ودونه ساده څومره حضور پاک خوښ دی قسم دې ځانونه به یې قربانول لیکن دا دې په وادې نه دی خبر کړو او زمونږ په علاقه کې چې څوک وادو کې بل چاته ونه وایي نو تر مرګه پورې په سترګو بد لګي وګوره واده وکړو ماته ونه وي د زوی واده مې د خلکو یې خوړلې ده او په خپله یې چاله ور نه کړه وایي که نه وایي د خلکو یې خورې او په خپله نه ورکړي نو هلکه تا چې را بللی نو خو تا خو خیرات کړی صدقه وه ا دې پې خرڅه په بیه دې ورکړې داسې هغه صدقه او خیرات ځان له تباه کې الله فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى چې خیرات دې وکړو صدقه دې وکړه نو په چا به احسان نه ورړې او نه به هغه سړي ته تکلیف ورکړې یعنې صدقه به دې برباده شي نو که دا دې ووایي چې د ما نه یې خوړلې وه او مال یې را نه کړه نو خپله صدقه دې ډک تلې وکړه تا خو په دې نه ورکړی چې زه درته واده به یم ته به یې راته وې او دې در باندې خورم ته به یې را باندې خورې ستا وس کېده د هغې غریب به وس نه کېږي نو په دې به ګیله نه کوې د یو بل نه ښه یو انسان دی بعضې وخت هیر شي یو ډېر نږدې ملګري بعضې وخت هیر شي ډېر نږدې ملګري زمونږ چې کله زما خپله خادي وه نو نوم درته نه اخلم خو په دې کلي کې بعضې ډېر نږدې دوستان وو بس هیر شوي خو باباجي جم دی خدای پاک دې وبخي نو هغه به د پدل شاه لالا دې خدای وبخي ډېر ښه انسان پدل شاه لالا ډېر ښه سړی خدای دې خورو کې وبخي هغه پدل شاه لالا ته وایي چې دې خلکو ته ته ووایه یو کس به پاتې شوي نو مبارکۍ یې ځان سره ډبې م راوړو رامله نو چې څنګه رالل ډبې راوړو نو وایي ښه وایي مبارکي مې درله وکړه خو دا ما ته م ویې ولې نه یا خدایه پاکه هغه هیر شي انسان دی بعضې وخت کې نو مونږ هیر شوي کنې یو کس دو ډوډۍ باندې خو عادت څوک په د چا نه درنېږي نو بعضې وخت به ته به ته هیر شي یا هغه غریب به وس کمي هغسې به نشي کولی بهر کیف دا دی وعدې وکړه حضور پاک یې نه دی خبر کړ خدای څونه مالدار که عبدالرحمن ابن عوف اوهو دومره مالدار و دومره چې د پیسو ډیري به وکړه په کور کې پراته دنیا ګټله خو مینه یې ورسره نه وه نو ته به وایې چې دنیا ګټله مینه څه معنا مینه دې ته اوس وایي یو ځل اعلان یې وکړ د مدینې فقیران نو 2.5 لکه اشرفې دینار د سرو زرو 2.5 لکه اشرفې په غریبانانو وویشلې اوس د مال سره چې د چا مینه وي هغې خوندي کړي نه پکې صدقه کوي نه چاله هدیه ډالۍ وړي او چې مال ګټې او پکې صدقې م کې مال ګټې او تحفې م خلکو له وړې پلار له وړې استاد له وړې نیک له وړې بل له وړې پته ولګېده چې د مال سره مینه نشته که دې مینه وي نو خوندي کوله به دی 2.5 لکه اشرفې یې وویشلې او بله واوره یو ځل کور کېناستې دی مال ته یې وکتل چې دا خو بلا مال دی او خدای به راوسته او یاد ساته ګورې ښه چې څومره صدقه کې خیرات کې نو خدای به هغې نه زیات راولي ده به صدقې کولې مال به ډېرېده صدقې به کولې مال به ډېرېده نو یو ځل یې د شپې لیست جوړ کړو او غلامانو ته وي نوکرانو ته وی شابه چې څومره فقیران او مسکینان دي ټول لاله راغونډ کړي دا په ډېرو ډېرو مال یې ورکړو چې څه وسره ټول یې خلاص کړل چې څه وسره ټول یې د سیل مې خلاص کړل تر دې حده پورې چې هغه خپلې کمې اغوستې جامې یې وې نو زړې جامې یې واچولې هغې هم خیرات کړه
او په سر یې پټکي نو هغې کوز کوي دا پلانکي ده نغد مال جامې چیرړې د کور سامان دی ټول چې څومره ټول یې خیرات کړل او د دې نه علاوه نور یې څو کړل د دې نه علاوه 10,000 غلامان آزاد کړل 10,000 سار وختي مانځله راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړ حضور پاک آواز ورکړ عبدالرحمن ابن عوف دلته راشه کینو وی عبدالرحمن جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې الله را لېږلیم او الله وی چې په عبدالرحمن ابن عوف زما سلام ووایه ګوره تجارت کوي او مال ګټي خو مینه نشته اوس پته ولګېده د مینې چې دا پکې 2 روپۍ نه خیرات کوي نه پکې د جومات حصه کوي نه پکې د مدرسې نه کوي نه پکې د فقیر حصه کوي نه د غریب مسکین حصه کوي نه چې هله تحفه ډالۍ وړي بس پته ولګېده چې دا مال د ړکې دننه ننوتی دی راوتل ګران دی دا هغه کشتی را چې دننه پکې اوبه ننوځي دا هغه دی چې الله وایي کلا بل تحبون العاجله دنیا مو خوښه ده وتذرون الاخره اخرت نه دی خوښ که اخرت خوښ وي نو څه به دې ځان له اخرت له هم ساته که دا چې دې ورکړه دا اصل کم خوا لاړ دا اخرت له لاړ دا چې خیر ښېګړه دې وکړه خیرات دې وکړه دا کم خوا لاړ دا اخرت ته لاړ کلا بل تحبون العاجله دنیا هم خوښه ده اخرت نه دی خوښ اوس دویمه واره وی جبریل راغی ما ته وی چې الله وی چې په عبدالرحمن زما سلام ووایه او عبدالرحمن ابن عوف ته ووایه چې عبدالرحمن دا مال ستا نه دی زما دی واقعي دا مال د چا دی د خدای چې د خدای خوښه یې خو سره وی او که د خدای خوښه نی سبا به در باندې داسې بیماري راوالي چې هغه خپل مال به دې بیا نشي بچ کولی ښځه به دې نه جوړه کړي بچې به دې نه جوړه کړي مقدمه به راته جوړه کړي بیا به څه کوي نو الله وایي چې دا مال زما دی او ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل ته په دې مال کې زما او د رسول وکیل نو ګټم او خیرات هم کوه او عبدالرحمن دویم اعلان واوره الله وایي چې دې د مالیاتو په مسله کې چې څومره مال او تجارت کوي نو د قیامت پر ورځ به د سره د مالونو حساب نه کېږي ته څومره لویه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مالداران خلق به د غریبانانو نه خو کوم غریبانان چې داسې صالحان او دینداره غریبانان نیمه ورځ جنت ته رستو دي نیمه ورځ د آخرت نیمه ورځ د دنیا نیمه ورځ نه زمارونو دا عبدالرحمن ابن عوف څومره مالدار مال سره مینه نه وه خیراتونه به یې کولې چې رسول الله مبارک وایي جهاد له مال پکار دی بس راوړه به یې غورځاو به او چې وفات شو که ته وایې چې دا دونه مال یې خیرات کړ او دا 10,000 غلامان یې ازاد کړل وینځې او دا ځان یې تیل توقه پرېښود نو دی خو بیا غریب شوي نه 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 صدقه کوه غریب کېږي به نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 3 څیزونه دي چې د پې قسم خورم هلکه د پیغمبر خبره به مونږ بې قسمه منو که نه به منو وی په دې 3 زه قسم خورم یو دا چې په سوال مال نه ډېرېږي بعضې خلک سوالونه کوي د مال مقصد څه دی چې ته پې ښکلی ژوند تېر کړې نو په سوال ستا مال نه ډېرېږي ښکلی ژوند پې نشي تېرولی یو دویم څه شی دی که تا عاجزي وکړه لکه یو مسلمان سره جنگ وکړه او تا ورته ځان ښکته کړه خیر دی الله به دله عزت درکوي من تواضع لله رفعه او دریم څه شی دی رسول الله مبارک وی زه پې قسم خورم چې په صدقه مال نه کمیږي موږ وایو که دا لاړې بس کمې شو په صدقه نه کمیږي زیاتېږي نو عبدالرحمن ابن عوف چې دا دومره صدقې کولې مال یې څه شو چې وفات شو نو 4 ښځې نو قانون دا دی چې 4 ښځې وي او بچي هم وي نو د دې 4 خواړو ښځو په شریکه 8 کېږي او د هر یوې 22 کېږي د یوې ښځې 22 کېده نو یوې ښځې وی موږ ماله پوره حصه مه راکوې د خاوند په مال کې نه غلامانو کې غواړم نه ځمکو کې غواړم نه کورونو کې غواړم نه وینځو کې غواړم نغد مال کې لږې غوندې راکې نغد مال هم ټول نه لږ غوندې نو 80,000 دینار یې وله ورکړل اشرف دی هم پوره حصه نه وه
او که دا پوره څه شي 2.5 نو 8000 له په 32 کې ضرب ورکړه ټول مال بسونه جوړي. نو مال ګټل منع نه دي خو مینا به ورسره نه کې. مینا دې ته وایي چې ځان پورې کلک نیسي او چاله ورکې نه. او کمال ګټې او ورسره خیرت هم پکې یادې، خدای هم یادې، رسول هم یادې، د ګاونډي حق هم منې، د غریب هم منې، د مسکین هم منې، د استاد هم منې، د ملا هم منې، د مدرسې هم منې، د جومات هم منې، خیر ښېګړه هم کې. نو بس دا مال بهترین شی دی، دا ډېر ښه مال دی. پته شه غریبی کار نه کېږي چې دا غریب دی نو ښه سړی دی. غریب دی او بې الماس دی نو اړوم ښه سړی نه دی. هغه مالدار چې هغه مونځ کوي ته زرها جنده ښه دی. حضرت زبیر دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی. حضرت زبیر د ترور زوی او د پیغمبر علیه السلام او د ده ښځه خویندې وې. د ده د بیبي نوم هغه د نبي علیه السلام د بیبي نوم عایشه او د ده د بیبي نوم اسماء او عایشه خویندې وې. نو د ترور زوی هم دی او بیبیانې هم خویندې دي، نږدې رشته دار هم دی. دی چې کله مړ کېده په جنګ جمل کې عبدالله ابن زبیر یې کېنه وایي بچې وایي په ما ډېر زیات قرضونه دي او قرضونه پرې رسو خلکو به راوړه امانت وي دا ځان سره کېده. ده به ورته ویې وروره د امانت خو دې ما سره کېښوده خو هسې نه چې دا مانه ضایع نه شي. نو زه به یې ولګوم ښه او چې کله دې پکار وي بیا مانه غواړه. نو چې یو شی ما سره امانت پروت او زه هغه سړي ته وایم چې ما له اجازت راکړه چې دا زه ولګوم نو لګولی شي. بیا دی کې د مال د مالک لم پیدا ده او ده لم پیدا ده. دی به په خپل کاروبار کې ولګوي نو ده لم پیدا شوه ګټه به ولوکي هغه لم پیدا ده. ولې که داسې سره پردی امانت روک شو نو د هغه تاوان دی. او چې تا ورته ووایي چې زه به یې لګوم او بیا روک شو خراب شو نو بیا په تا تاوان دی. نو ده سره به خلکو امانتونه کېښودل حضرت زبیر رضی الله عنه سره. نو ده به ورته وایي زه به یې لګوم او به پې قرض جمع کېده. نو ورته وایي بچې په ما خو ډېر لوی قرض دی، ډېر لوی قرض. او څونه قرض پته شته راته 2 لکه درهمه. هغه زمانه کې درهم ډېر لوی قیمتي شی دی او هغه زمانې خبره 2 لکه درهم دا قرض. وایي بچې داسې به وکړې داسې به وکړې چې زما ټول مال به خرڅ کې او زما قرضونه به ورکړي، په ما دا ډېر لوی بوج دی. او که چېرته زما قرضونه زما په مال نه خلاصېدل نو زما د قوم نه به وله وغواړئ، او که زما د قوم نه پوره کېدل یا چا در نه کړل زما د مولا نه غواړه. بابا مولا دې څوک دی؟ مولا خو مرئي ته هم وایي، سردار ته هم وایي، رشته دار ته هم وایي. بابا مولا دې څوک دی؟ وایي مولا مې الله دی. بچې چې قرض خلاص شي نو بعد رشته داران هغې وارثان نو زما د ټول مال 3 حصه د قرض نه پس دا به هغوی له ورکړي. او چې کمې د قرض نه پس او د هغه خیرات د وصیت نه پس چې 2 حصې پاتې شي تاسو تقسیم کړئ. نو صاحبه چې چاته به وې نو یو صحابي وله مخې له ورغی وایي زما پرور څونه قرض دی؟ وایي دومره. او ستاسو مال خو دومره نه دا قرض خو نه پوره کېږي. خو ګورې که چرته قرض هم خلاص نه کړو ما ته ووایه زه به سره امداد وکړم. حضرت عبدالله ابن زبیر وایي چې څومره مال او ځمکې کورونه هم خرڅ کړل غوره ښه. وایي خدای پاک هغه 2 لکه روپۍ قرض هم خلاص کړ. د هغې نه پس چې کوم وصیت و هغه وصیتونه مې هم ورکړل. او څونه مال شو د مال کې خدای برکت واچو. مال څونه شو؟ څه کم 6 کروڑه درهم، څه کم 6 کروڑه درهم. او دا عبدالله ابن او دا حضرت زبیر چې و د مبشر بالجنت مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم 10 صحابو له په یو مجلس کې جنت زیری ورکړو. یو پکې عبدالرحمن ابن عوف دی او بل پکې حضرت زبیر. د مارونو په صحابو کې صحابه ډېر مالدار تیر شوي دي. حضرت عثمان ذوالنورین نه دی؟ تاسو ورته عثمان غني وایئ. ذوالنورین یو د رسول الله مبارک لور په واده و حضرت ام کلثوم او بل حضرت رقیه. یو وفات شو نو بل یې په نکاح کړه. بیا رسول الله بعد دویم وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی که زما 3 لور وې نو ابه مې عثمان له ورکړې. څونه مالدار اوهو.
لیکن مال سره مینه نشته. ولې؟ مدینې ته چې صحابه هجرت وکړ نو خوږې اوبه مدینه کې کمې وې، اوبه ترخې وې، په کویانو کې هم مالګیجنې اوبه وې. د یهودي یو پیو ډېرې روما ورته وایي، نو هغه یهودي چې به کله خوښ و خلکو له به یې به ورکول او چې به یې نه و خوښانه او په بیه به یې ورکول. حضرت عثمان صاحب ورغی ورته ویې لکه دا نیم کوي را باندې خرڅ کړه. نیم دا معنا چې یو ورځ به توب او یو ورځ به زه. یهودي ورته ویې نه خرڅوم، لکه وایي چې په 100 پیسو به یې خرڅوم. علم هغه ورته ډېرې پیسې وویې. عثمان صاحب یې ډېره ښه ده زما دا نیم شو. چې نیم یې ترې واخېسته، حضرت عثمان صاحب اعلان وکړ وی یو ورځ زما دي اوبه یو ورځ د دغه یهودي دي، ځکه نیم مې واخېسته. نو زما په ورځ کې تاسو راځئ چې څونه اوبه وړئ خیراتي وړئ. نو خلک به د عثمان صاحب په هغه نمبر کې راتلل او مشکونه به یې پرې ډک ډک وړل. د یهودي نمبر کې څوک راتلل نه. یهودي دقسې حق به کېناست، یا خدای دا پسې جنجال وړی دی، زه په بیه ورکوم خیراتي ورکوي. نو په هغه ورځ خلک وړي زما په ورځ یې نه وړي. نو یهودي په خپله عثمان صاحب پسې راغی، دا باقي م رانه واله وایي که په دومره راکې راکړه کنې نه علم یاره په هر څه کې خو مې ته خلاص که څوک نه راځي. هغه باقي نه مې واخېستو مسلمانانو ته وقف. او د تبوک په غزا کې سخت جنگ و دشمن ډېر زیات و سفر هم ډېر اوږد و ګرمي م وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو نه مدد وغوښت، چنده چې ورته مونږ وایو. حضرت عثمان رضی الله عنه راغی وی صاحب دومره سلو خان سره د کتو دا وقف. حضور پاک ډېر خوشحاله بیا وی 200 بیا وی 300 بیا راغی وی صاحب د 2 عیسې لښکر ټول انتظام په ما او زولې ډکه د پیسو راوړه د دې دراهمو د اشرفو او رسول الله مبارک ته مخې ته وغورځول. اوس که مینه وانه داسې څوک کوي؟ مال ګټي خو مینه نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو ناشنا اعلان وکړ، د پیغمبر اعلان به د خدای د طرف نه وی د نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي به ده ته به هېڅ نقصان نه رسي، ته دې خوښه یې کوه. نو زما وروڼو مال ګټه د ښځې حق دی، د بچو حق دی، د خېټې حق دی. سخا به پکې وکړې، حج به وکړې، عمره به وکړې، بچو له به ودونه پکې وکړې، لوڼه به په ښه طریقه واده کړې، میلمه ته به دې تندې روښانئ، خو مینه به نه کوې. مینه دا معنا چې بس 1 روپۍ د خدای په نوم نه ورکې. مینه دا معنا چې بس راوړې او خوندې کې نه. د مینې نښه دا ده، د مینه به نه کوې څه خیرات به کوې، صدقې به کوې، غریبانانو له ورکوه، مالدار هم ورکولی شي صدقه، زکات به نه ورکې، تحفې ډالۍ جومات له مدرسې له غریب له دا کوه، او دا به خدای ډېری کمۍ به نه. یو بني اسرائیل واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. و یو سړی ولاړو او یو اوریاز رااله، وی زه ولاړ یم اوریاز مې ولید او ناګهانه په اوریاز کې ګړزار شو لکه بېګا چې څنګه وه. چې ګړزار شو په یو غر باندې تې باران وشو، هغه اوبه را روانې وې داسې راتلې او په دې اوریاز کې مې یو اواز واورېده، غیبي اواز، اسقې حدیقة فلان، اے اوریازې د فلان کی باغچه سیراب کا. اوریاز نه مې اواز واورېد، اوریاز وګړبېده او اوبه وشوې او اوبه روانې دي. دا سړی وایي چې ما وې اورېږه دا اوبه چېرته ځي؟ لښتې ډک دی، وایي اوبه پسې تلم، لښتې کې روان یم ورسره. دا لښتې په یو باغ ورغی، چې په باغ ورغی، باغ کې سړی ولاړ دی، بیلچې ورسره ده، هغه اوبو ته ورخونه ازادۍ او بندۍ، باغ سیراب شو. ما د هغه سړي نه تپوس وکړ ستا څه نوم دی؟ نو ما ته هغه نوم واغې چې د هغه اوریازې د اواز نه مې کوم اورېدلی. اوهو او دومره اوبه رالې چې د هغه پټۍ پې بس سیراب شو. ما وی بھائی ته په دې دا ته څه نیک عمل کې؟ ځکه دا اوبه چې د کومې اوریازې نه راپرېوتې، دقې اوریازې نه مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه سیرابه که ستا دا نوم مې اورېدلی دی. هغه ویل زه خو نور څه نه کوم، خو چې د دې باغ کم آمدن وشي نو 3 ځایه یې کوم. یو ځای واپس په دې باغ لګو او یو یې څه غریبانانو فقیرانو له خیرات ورکوم، دوستانو له ډالۍ ورکوم، او یو یې څه خپلې ښځې او بچو له وړو. ګوره د صدقې دا برکت. حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وختم نو 2 جوړې د حیواناتو د هر څه وردن نه مسلمانان ورسره وختل. یو بوډا سپین ږیری په کشتۍ کې ولاړ دی، چا نه پېژني. نوح علیه السلام ته
خپل امتیانو چې یو بوډا بابا دی پکې کشته کې مونږ خو یې نه پېژنو ویری ولې چې د مټیو نه ته څوک یې چې بې تپوسه کشته ته راوخاتې وی د شیطان ابلیس بدماشه داسې نه زموږ دشمن یې او بې تپوسه کشته ته راخېږي پرېږدم دی نه اوس دې برابرو یاره مهرباني وکړه پرېمېده بس غلطي مې کړې ده خو وی خاله دې پرېږدمه چې ما ته هغه څیز وښیه چې انسان ته او مسلمان ته پې ډېر لوی ضرر ده هغه څیز وښایه چې مسلمان ته او انسان ته د هغې نه غټ ضرر دی وی بیا راته څه نه وی نه ویم درته وی ښه دوه څیزونه دي چې هغه د مسلمان دپاره زهر قاتل دی یو حرص او بل طمع حرص او طمع او لالچ دا د مسلمان دپاره زهر قاتل دی دا دوه څیزونه دا ډېر خطرناک شی او وی اسنګه وی هغه دعوه او یو بغض وی ما بغض وکړه د آدم علیه السلام سره نو وی زما مرتبې ته وګورئ بغض خو دونه خطرناک شی دی او وی آدم علیه السلام حرص وکړه طمع وکړه ولې الله ورته وی دې بوټي له ګوتې موړه نو ما ورته وسوسه ور واچوله چې دې له یو څه نو ټول عمر به جنت کې او که دې ګوتې یو نه نو کوزۍ دې ګورې نو هغه طمع وکړه او د جنت د ژوند لالچ یې وکړه نو چې ګوتې یې وړې نو دنیا ته راغی او دا فارسی بانان وی وی طمع سے حرف داری هر یک ازو خالی وی ته تمې درې حرف دی یو توی ده ټکي پې نشته یو میم دی ټکي پې نشته یو عین دی ټکي پې نشته وی درې حرفونه دي درې واړه خالی دي تمه چې کې یو د الله نه وکړې بس بنده نه مه کوه دا پیسې به دې خپله راځي قسم په خدای چې کوم دله خدای مقرر کړې ده که هغه د نه یو نوړی پاتې شو نو زما په دې مخ لاړې وکړه اللہ قرآن شریف کے فرمائے الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چې څومره رزق دله خدای لیکلی دی اب خوري اله به مړي خدای خو دروغ نه وایي چې کوم رزق الله مقرر کړی او اس فکر مه کوه تمه من حیث لا یحتسب د داسې طرف نه به خدای درکړي چې ستا په وهم و ګمان کې به هم نه تېرېږي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل جومات کې ناست و نو یو سیټ راغی دا بعضې خلک په دې مولیانو باندې هم څه دغه کوي ازمایشونه کوي یاره دا ما ته پته ده زموږ باباجي و شهزاده مولوي صاحب خدای دې وبخي په دې پیرانو جومات کې به یې وړه دوره کړه یو سړی وله راغی ما ته ښه یاد وي او دا زکات به د ضیاء الحق په وخت کې دې خلکو دې مدرسو له ورکوه ورته یې وی مولوي صاحب دا چک مې راوړی دی او دا ته وصول کو دې طالبانو له یې ورکړه هغه له خدای جیبه سوچ ورکړي ورته مسلمانه زما په لاس یې ولې ورکې په خپله یې ورکړه که هغه وخندل وي نه 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 بس تا باندې اعتبار دی بس ته یې ورکړه دوی له یې ورکې او که هر څنګه پکې لالچ یې ورکړي هغه والا کاغذ واپس کوي مسلمانه په دې نه پوهېږم دا یو څه که ته یې ورکې وروړه که زما په لاس یې ولې ورکې یاره بیا وروسته به هم ته پته ولګېده چې دا په یو اجره کې یو سازش شوی درې کسه پکې شریک و درې یو اجره کې درې کسه پکې شریک و او دا یې کړې وه چې دا چک به مولوي صاحب وصول کړي نو موږ به ورپسې پراپېګنډه وکړو چې هغې د طالبانو پیسې وصول کړي او پردې مال یې ووایي زما قسم په خدای درې واړه خدای داسې ذلیلان کړل داسې او په دنیا کې داسې رسوا چې که مې راته نومونه واخېستل نو تاسو به هم پرې رحم وکړئ ټوله رسوا شو برباد کورونه یې تبه یعنې قسم په خدای چې نن د هغوی کورونه هم نشته خره پرې ورغړېدل نو هم دته نه یو به مولیانو به ازمایشونه نه کوي ټوکې به نه کوي په دې خدای خفه کېږي دوی د خدای د دین خدمت کوي نو چې څوک د خدای د دین خدمت کوي نو الله پې خفه کېږي ګورئ مولیانو سره به هغه خبره ظلم زیاتې او دا سازشونه به بلکل نه کوي دا ګناه نو سیټ صاحب په زړه کې دا چې راشه بیا به ګورو به چې دلې پیسې راوړی خو هغه ډبلې روپۍ وې وی صاحب دا مې راوړي دي دا والي وي زما نه دي په کار زما ورته حاجت نشته وی طالبانو له یې ورکړه وی ته یې ورکړه که نه وی صاحب تا طالبان دي دا مې راوړي دا وله ورکړه وی چې زما په لاس یې ویشي په خپله یې پې ویشه که نه سیټ صاحب بار لاړ د مولانا رشید احمد گنگوهي صاحب په پڼو کې هغه پیسې واچوي او داسې ډډې ته ودرېد چې ما نینی مطلب یې دا و چې زما د مخه خو یې نالې خو زه اوس ګورم چې اوس یې اوچتی که نه پیسې خو د خلکو خوښې
د خپل عبادت وکړو اشراق مونځ یو چې کله راووته او سپلو کې خپه منډله نو هغه د روپو ډکې وې ویو که خو سپلو کې خپه نه وردي وکتل ټول د روپو ډکې د پاس هم پې پرتې دی ولاندې دې ټکي ته وګوره سپلی او سنډلې روپۍ ته وسنډلې او څه وایي ګنده ماله چې څوک در پسې منډې وایي نو تختې ته ځان نه ورکې او چې څوک در نه تختی د پیزار سلامونه کې خپل راغلی دا حقیقت دی مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا چې تقریر بخاری کې واقع لیکلی دی د بخاری شریف یو تقریر دی وی یو سړی دی او مسافر د جمعات ته راغی جمعات ته مسافر څنګه راغی وی کتل نو په یو ګوټ کې هلته یو سړی ولاړ دی عبادت کوي دلته بل ولاړ دی عبادت کوي هلته بل ولاړ دی عبادت کوي دی وایي چې زه خو ډېر زیات اوږې او زه راشم چې 2 سالې به دمی نو دی کې یو جینۍ راغلی خشته ښکلې خوبصورته هغې سره خوانچه ده د غوښو د هډوکو ده څه ورته وایي د روجو ډکه هر قسمه خوراک پکې دی دا جینۍ څنګه راغله او دا اشنا چې هغه درې ورته اډو ګوري نه او دی ورته اوس په نیغ په نیغه په ترس ګوري چې شیخ راغی خدایه چې کم خوا به ځي هغه جینۍ خوانچه کېښوده لوټی راواغېسته او لاسینځونکي ورسره دی هغه ګوټ والا له ورغی او ورته اډو ګوري نه دا جینۍ ورته منت کړي دا لاس ووینځه ډوډۍ نه خورم لرکه نه جینۍ لږه به خامخا نه یې خورم او ورته منتونه کوي اخر کې په منتونو رضا کې لاسې ووینځل بیا ورته خوانچه مخې ته کېښوده وی دا وخوره نو هغه سړي چې به څنګه هډوکې خوړه که نه نو دا هډوکې به یې راغېشته دا غوښه به یې ترې وخوړه دا جینۍ به یې په دا مخ ویشته غوښه به یې خوړه دا جینۍ به یې په دا مخ ویشته بیا به یې غوښه خوړه او جینۍ به او دې به ورته منتونه کول چې خیر دی که ما ولي خو دا خوراک خلاص کړه خوراک خلاص کړه بیا ورغی هغه بل په مانځه ولاړ دی ورته اډو ګوري نه هغه ته مینت زاري کوي نه خورم نه خورم خورې به خامخا یاره منت درته کوم لاسونه یې پرې ووینځل هم دا چل کوي چې غوښه خوري په هډوکې دا جینۍ په دا مخ ولي چې غوښه خوري په هډوکې دا جینۍ په دا مخ ولي او جینۍ په هغې کې متمنتونه کوي او مړی یې دی ورته شیشه غشتلې چې خدای نمبر خو زما دی چې اوس ماله راشي شي خلاص نشي هغه ګوټ له لاړ هغه مو سره دا چلو نه خورم راځه یې کو په مینت یې په خوراک وخوړو هډوکې خوري غوښه او په دا مخ دا جینۍ ولي اخره کې دله راغله دله څنګه راغې دی ورته وایي لاس نه اینځم او ته کې اینځه که نه خپل کار کوه دا مطلب و چې دا خو د نورم دا چلو که زه هم دا چلو کوم وایي سړی پېچو چې دا خو ښه ده غوسه شوه وایي ښه دې خوا کو به وینځو داسې ووینځو چې خوانچه یې ورته مخکې کړه د هډوکي اوچت کړه او د هډوکي نه یې غوښه وخوړه او هډوکي اوچت کړه او جینۍ پې په دا مخ وویشته هغه دا مطلب و چې دې کلي به رواج هم داسې چې ډوډۍ خوري په هډوکي داسې خوله خو چې هډوکي اوچت کې یې پې ویشته هغې خوانچه کې یې ښوده او پې ورغریوال دی مرینې اوس ته هغه داسې کړي ته خدای بې خو باسه ډوډۍ در وړم ما په مخ ولې ودرېږه چې در باندې وګرځم هغه وی چې داسې کار دی چې هغې خو دونه وینې کړی او بیا دې پې ډوډۍ وخوړه نو زه څه خبر وم دا به د دې وطن رواج داسې او ورته وایي زه دنیا یم جینۍ ورته وایي زه دنیا یم دنیا او دا ما سره چې څه لاس کې د دنیا سامان دی شو عشرت درې رانه خفه دي رضا کوم یې نه رضا کېږي هر ته شا کوي او زه مه شا کوې وخورې او ته خو چې راننوتم تا راته هغه دی نه شیشه غشتې وي ته خو ما پسې یې ستا رضا کولو ته ساجت دی که خورې وخوره ډکېږي ډک شي ګنې ځه خدای دې بې خو باسه واقعي څومره چې دې دنیا ته دې شا کړه که نه هغه همره در پسې در منډې وړه او چې څومره ورپسې لګېدلې نو تختې به درله نو ما درته دا ووې چې دنیا ګټل منه نه دي تجارت کوه د صحابو موټرې اوښانو ځان له موټروال د صحابو ځمکې وي دا نه چې نه وې باغونه مو ځان له ځمکه هم ساته تجارت هم کوه هغوی دوکاندارۍ هم کړي دي هغوی زراعت هم کړی دی هغوی خرید و فروخت هم کړی دی هغوی مالونه ما درته مثال درکړل لیکن خدای نه دی پرېښی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة دې مال دولت د خدای نه دی اخوا کړی د خدای نه غافل نه دی پرېښی نو ورسره به الله نه یېری ګټه کوه منه نه دي مال جمع کوه منه نه دی خو خدای به نه یېری دې وجې نه الله فرمایي کلا بل تحبون العاجله دنیا به خوښه ده وتذرون الاخره او آخرت مو یېر دی او د دنیا او د آخرت فرق د دنیا به څونه ژوندي ده یو سړی د 80 کالې ژوند دی
فاتحه کالو کې 15 کاله خو ته د نابالغ والی راغلی او نیمه شپې دي ځه اتیاو کې نیمه شپې دي نیمه ورځې دي نو هغه نیمه شپې خو په غفلت کې لاړ سلوي کاله خو په غفلت کې تیرې شوې سو پاتې شوې سلوي دا چې اتیاو تاوره سي ګورو ستیا ته په صادل ته پرتا را مخکې بس دن نوا استاد په مو کې چې خبرې کې ټک مړي چې اتیاو تاوره سي نو سلوي خو پښپو کې لاړ سلوي پاتې شو نو سلوي ته کې 15 کاله خو دا الګ دغه لری کا نو سو پاتې شو 15 نو 15 تو کال کې خو کم از کم د 10 کال وی الګ ته ماشوم دی نو سجون دی او د آخرت جون څومره دی امام غزالی لیکلی دی وی کدا ټول ازمکه د اوری د دانې نه ډکه کې تر اسمانه پورې اسمان څومره اوچت دی کدا ټول ازمکه د شړشنګ د دانو نه ډکه کې تر اسمانه پورې او یو مرغې راځي او زر کاله پسته یو دانه وړي نو دا دانې به ختم شي خو د جنت جون به ختم نشي او د آخرت جون به ختم نشي او نه به د قبر جون او نه به د دوزخ جون ختم شي نو موږ د دنیا د لږ جون لمنډې ترلې شروع کړي دي او هغه هم پرېښی دی دې نه د خدای نه منې کوي په آخرت یاد ساته خپل لمونځ او د خپل زکات خپل خیرات او ظلم مه کوه ټګي مه کوه دوکې مه کوه حرامونه ځان ساته او نو الله به دې مدد کوي نه که نو ما ته ووایه وایه تا ملا صاحب پلنکي وخت کې خبره کړې وه او دا خبره دې غلطه وخته غلطه به ځکه نه خېږي چې دلته د خدای او د رسول خبره کوم نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي رب العالمین په قرآن شریف کې آیت دی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا تاسو د دنیا ژوند غوره کوئ او لوی ژوند چې باقي ژوند د آخرت هغه مو هېر کړی دی الله پاک دې موږ له د آخرت ژوند را یاد کړي خدای دې موږ له دنیا هم ښه کړي د دنیا غربت ښه شی نه دی الله موږ له دنیا هم ښه کړي او خدای موږ له آخر هم ښه کړي او الله د دنیا ګټې وټې هم د آخر د ګټو ذریعه وګرځي